اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حدیثونو مجموعه لاره سوځول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زما پلار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د 500 حدیثونو مجموعه تیره کړې وه. یوه شپه ما ولیدلی چې دی ډېر ناکلاره دی، ډاډې په ډاډې اوړي. ما چې حالات ولیدل پریشانه شوم. پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا څه تکلیف دی یا څه د فکر خبره دې اورېدلې ده. لنډه دا چې ټوله شپه یې ناکلارتیا کې تېره شوه او سهار یې وفرمایل چې هغه حدیثونه کوم چې ما تا څخه ایښي وو راوایخله. ما راوړل، دوی هغه وسوځول. ما ترې تپوس وکړی چې ولې دې وسوځول. ارشاد یې وفرمایي چې ما سره ویره شوه چې چېرته داسې ونه شي چې زه مړ شم او دا ما سره وي. په دې کې نورو جوړ شوو روایتونه هم داسې چې ما به معتبر ګڼلي وو او په اصل کې هغه معتبر نه وو، او د هغه په روایت کې که څه ګډوډ وي چې د هغې وبال په ما راشي.